خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. ریاست سرسبزی شارولی کابل در پهلوی غرس گلهای مرسل کار شاندن گلهای فصلی را روی دست دارد. قرار است 200,000 بوته گل فصلی در گلدانها، پارکها و نقاط بارز سطح شهر غرس گردد. این گلها از طریق گرین هاوس ها یعنی خانه های سبز مربوط ریاست سرسبزی شارولی کابل آماده شده است که نسبت به سال گذشته رشد و نمای خوب دارد. توقع می رود که شهروندان در حفظ و نگهداشت نهالها و گلها شارولی کابل را یاری رسانند و از کندن گل و بته گل جدا خودداری نمایند. ښاریان نو غوښتنه دا د سرادي سرسبزي نه د ګلانو غواړي، بوټي دې ترې وغواړي، د خپلو کورونو مخې ته دې کېږي، د خپل مارکیټ او دکان مخې ته دې کېږي او ورسره دې د هغې حفظ او مراقبت وکړي، موږ ته دې لاس راکړي، مدد دې راسره وکړي. د وایي سرسبزي ریاست یا ښاروالۍ کابل په خپلو کمو امکاناتو باندې نشي کولی چې د دې حفظ او مراقبت وکړي یا دونه لوی ښار ته توزیع د ونو بوټو او ګلانو وکړي. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال، د جنت